خان بابا ګوجر قوم دی او که قبیله او ګوجر دا هم وایي چې زمونږ په هر قوم کې خلک شته دي د دې په هکله تاسو څه وایي؟ ګوجر قوم دی او که قبیله او ګوجر دا هم وایي چې زموږ په هر قوم کې بیا خلک هم شته دي. نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په دې سوال کې چې دی نو تا عجیبه غونډه کې دغه پیدا کو چې دیو قوم خلق په بل قوم کې څنګه کېدی شي کنه دا خو اړیانه دو خبره ده کنه. مسله دا ده چې مونږه قوم قبیله کسب ژبه لهجه په دې کې فرق نشو کولی. که چېرته دا مونږه وکړو نو دا مسله به ډېره اسانه وي. شروع کې زما په خیال څو میاشتې مخکې مونږ یو ویډیو کړی وه په دې باندې د ګوجر نسب دی او که کسب دی که نه نو دا کسب دی. د کسب خلک چې دی نو دا به هر قوم کې کېدی شي. ګورئ ستاسو به ګورئ چې یاره ډاکټر چې دی نو دا په هر قوم کې وي، لوار به په هر قوم کې وي، انجینیر به ورته وایو که نه ده، ترکان به په هر قوم کې وي، بل داسې درزي به په هر قوم کې وي، نور داسې. مسله دا ده چې قوم او کسب کار کې فرق پکار دی. دا د هندیانو د سوچ یا د هندیانو د کتابونو نه راوتلی یو شیز دی چې دی خپل ځان سره تړي لګیا دی. په هند که تاسو وید ولولئ که نه ویدونه ولولئ تاسو ته پته ولګي چې یاره د هر دغه چې دی یو کسب معلوم دی. بس لکه براحمن چې دی د هغه د ښودنې سره کار دی، ٹھیک شو، دی به ښودنه کوي. براحمن به کسب نه کوي، د ده کار ښودنه ده. که هغه د دین وي که څه وي که نه، مطلب هغه دین خو د هغې چې کوم خپل دین دی دغه دی. بل خوا بیا تشتری او راجپوت وغیرہ دا خلق چې دي نو دا د بادشاهت او د جنگ د دې خلکو دغه دي، ټیک شو. بیا ورپسې لاندې چې دی نو دلیت شولو، بیا شودر شولو. اوس مسله دا ده چې د دوی د هغې د دغه مطابق شودر چې دی نو دی به د دې هغه کار کوي چې په هغې کې سخا کار راځي. سخا کار مطلب روزګار دی دغه دی، خو سخا کار به راځي. نو هغې په هغه دغه کړي دي چې یاره بس دا نسب دی پوره، دی به دا کار کوي، بل به نه کوي. لکه جارو چې دی نو دا به راجپوت یا براحمن نه راخلي. دغه چې دی نو لکه د دې روزګار دا کار کسب چې دی دا به راجپوت او دغه نه کوي، براحمن به یې نه کوي. او بیا هغې دام وی ګوره یاد ساتئ چې د براحمن سترګې به تورې نه وي. لکه چې تورې سترګې وي او دی کسب کوي، لکه دغه براحمن ځان ته وایي دا براحمن نه دی بیا. او چې یو کسب کوي او دی ځان ته وایي چې نه زه خو دغه یم، لکه د هند سره تعلق مې دی او د پلانکي دغه یم قبیلې یم کوم دی، بیا دغه نشي کېدی، لکه کسب والا نشي کېدی. هر څه ته به غور کول غواړي. که چېرته موږ د هندیانو دا شی په موږ کې نه و مخکې په دې پښتنو کې. دا کسب چې دی نو د هر قوم کې د هر فرد کولی شي. لکه زما مور پلار بل کار کولو، زه بل کار کوم، زما بچې بل کار کوي، روزګار دی. خو د هندي قبیلو کې د هندي په دغه کې چې دی نو دا کسب چې دی نو دا یو باقاعده یو قبیله شي. بیا دی د هغه ځای نه هغه شی راغستی دی چې یاره دا هندي دغه چې دي، چونکې هندیان چې دی نو دا بس ګوجر ځان ته خلک دي، چونکې یو کار کوي که نه، نو بس دا ځان ته برادري شوه، دا ځان ته قبیله شوه، دا ځان ته خلک شول، دا ځان ته نسب شو. په خپله غور وکئ چې بیا په کار خو دا وه
په دې کې به تاسو وګورئ چې زموږ پښتانه چې کوم وروڼه دي چې غلط شوي دي اکثریت پکې زموږ پښتانه دلته غلط دي د هغوی سترګو چې وګورئ نو که چېرته دی د هغه ځي ځان ته وایي چې یاره مونږ چې دی نو د ګرجر یو یا ګجر یو یا دغه یو لکه د هند کورنۍ سره زموږ تعلق دی یا قبیلې سره زموږ تعلق دی نو بیا به دا قتل غواړي چې رنګ یې څنګه دی سترګو رنګ یې څنګه دی ګوره یاد ساته په دې کې که چېرته لږ ډېر هغه ښایسته وي که نه نو براهمن دي مطلب د پښتنو سره چې لږ جوړېږي که نه نو د هغوی سترګې به خړې وي د هغوی خد و خال به هغه معلوم وي اوس که چېرته په دوی چې وایي چې یاره دا ګجر که زموږ بیله دغه ده یعنې د هند سره زموږ تعلق دی او یا ګجري زموږ ژبه ده پلانې دینګړې که نه حالانکه هغه هم ښکاره ده چې یاره هغه د هندۍ چې دی نو یا پنجابۍ لهجه ده نو دا لکه د کسب په لور باندې زموږ د پښتانه پکې ورګډ شوي دي روزګار په طور باندې دا قوم نه دی دا نه قبیله ده چې په خپله دی وایي چې زموږ په هر قوم کې خلک شته دی مطلب دا چې دا کسب دی دا یا خو چا غلط کړي دي یا سره چا بد کړي دي چې اکثریت چونکې تاسو کو وګورئ که نه مونږ دا میراث صاحب ما سره مونږ په دې دغه کې ګرځېدو مدین بحرین دی او علاقو کې په دې خلکو پسې ګرځېدو نو موږ یو ماشوم سره کېناستو ما او دیو نور ملګري لرې وو داسې یې سره کېناستو ګپ شپ هم ورسره لګولو نو هغوی وایي چې یاره ګپ یې لګولو یې چې یاره مونږ ګجر یو که نه چې یاره ګجر خو یې څوک وایي چې څه مطلب مونږ ته چې خیل دې سره دغه دې سره یې چې یاره موسی خیل پلانې دینګړې اخوا دې خوا موږ چې موسی خیل خو دغه دي که نه پښتنو کې دي که نه مومندو کې شته په دغه کې شته دی اخوا په دې دغه طرف ته شته دی حیران دا شوم چې او د هغې سترګې هم چې دی نو د خړې وي رنګونه هم سپینو مطلب داسې خړ رنګو که نه تور نو د هندي یا دا راجپوت نه دي دا راجپوت او دغه چې دی دا دلیت او شودر ډېر په اسانۍ سره پیژني ګورې حالانکه پښتنو کې دا شی نشته دی خو د هغوی دا شکلونه د هغوی دا سترګې دی پیژني چې یاره دا دی دی که په ځان باندې قریشي او سید نوم هم کېدي که نه نو هغه پیژندلی کېږي ولې دا دنیا چې دی نو دا د ساینس اوس دنیا ده ما تاسو ته ویلي چې د سترګو د دې انداز نه د دې دغه نه د هر څه نه د خبرو د وکل کارډ چې کوم دي دې نوم انسان پیژندلی کېږي دا ممکن نه ده چې د هندیانو کې د هندیانو یو قبیله وي لهجه د فرض کا ګجري دی وایي چې دا زموږ ژبه ده که نه مونږ ګجر یو زموږ ژبه چې دی دا ګجري ده او دا بیل قوم دی یا بیل دغه دی نو بیا غور وکړئ چې په یو نسب کې چې دی نو بیا دی خو هلته کې لاړل ځان یو تړلو په هندیانو پسې ځکه چې ګجري ځای معلوم دی د هغوی هغه کوم چې بیس دی هغه معلوم بنیاد یې معلوم دی چې دغه ژبه کوم ځای نه راوتې ده دغه ژبې تړون کوم ځای سره دی دا یو لهجه ده ماشوم یې پیژندلی شي خو چې هغه اخلاص پکې وي دغه غور وکړي که نه بیا دې ته به کتل غواړي چې یاره که چېرته دې د هند سره تعلق ساتي نو بیا دا رنګ چې دی که د دې سپین دی یا سترګې خړې دي دغه دي بدلې دي نو بیا دا خو یا براهمن کېدی شي یا راجپوت کېدی شي که نه ده نو بیا دوی چې دی تشریح خو ډېر مشکله ده چې هغوی چېرته دغه وکړي لکه روزګار وکړي خو سوال نه پیدا کېږي او بیا خاص کر داسې روزګار چې هغه دغه سره تعلق ساتي لکه دا ګورئ ګجر گائے گوبر گوالا د دې ټکو نه تاسو به اندازه لګوئ دا ګجر څوک دی او گوالا څوک دی گائے گوبر ته یو دغه سره دغه وکړه تپوس وکړه چې دا روزګار ته کولی شي یو براهمن نه تپوس وکړه
زه په دې وجه دا خبره کوم چې یاره دې خلکو ته دا غور پکار دی چې یاره دا کسب دی او دا د هر قوم خلک کولی شي کسب چې دی په موږ پښتنو کې دا چې دی نو د کسب چې دی د دې دپاره یو نسب نشته دی دا هر مونږ کې په عربو کې په نورو خلکو کې که نه کسب چې دی دا د هرې کورنۍ کس کولی شي د یو کسب نه تا نه چلیږي بل کسب ته لاړ شه که نه ده تا څه دې دپاره څه د نسب څه دغه نشته دی دا د هندیانو یو تاثر دی چې یاره په کسب باندې چې دی نو هغه قومونه دی دغه کوي که نه چې یاره نو بیا په هغې کې بیا کتلی کېږي چې یاره کسب په هغې کې څوک کوي آیا براهمنی کوي تشتری کوي دا راجپوتی کوي دغه کوي دلیتی کوي که شودري کوي او بیا کم قسم روزګار کم قسم خلق کوي که چېرته دی ځان هغوی سره تاړي که نه چېرې مونږ چې دی نو د دغه یو پلانې دیګړې او بل خبره دا هماغه چې په هر قوم کې بیا د دې کسان دي خو صفایي ووایي چې یاره دا کسب دی که نه په خپله وایي چې دا کسب دی بدمرغه او چې دوی وایي چې یاره دا دغه زموږ ژبه دا تاسو خبره کوله ګجري نو ګجري چې دی نو په خپله بیا غور وکړئ د هغې وینا راواخلئ وینا وګورئ چې یاره دا 100% چې دی نو دا بیله ژبه ده مسله دا ده چې مونږه د قوم د پیژنګلو هغه دغه ونه کوو قوم دغه خلکو دغه قبیلو دغه خیلونو خلکو ته نږدې تړون ته وایي د چا چې په وینه ژبه جامه دود دستور دې کې نږدې تړون وي کسب خود چې دی نو دا د لکه ما ووایي که نه چې اوس ډاکټر په هر قبیله کې زموږ شته دی انجینیر ترکاڼ لوار داسې دا درځي د دې سره قومونه نه بدلېږي یاره او نه د دې د قوم سره څه تعلق شته دی ما ډېر پښتانه لیدلي دي ما تاسو ته مخکې هم ویلي وو چې زما خپل ملګري دي ښه کلک پښتانه دي هغه چې دی د روزګار دپاره فارم کولو کو نو ولې څه کې هغه ګزر شول نه یاره پښتانه دي پښتانه وو پلار په نیکه پښتانه وو چې خیل دې ځان سره ولیکلو ممکن نه ده چې ته چې دی نو هندي شوې ته د پښتون قوم برخه یې ته غلط شوې ممکن نه ده تا نه به قبیله یې رشي وي تا نه به د غیر شوی وي خو تا چې ځان سره خیل لیکلی دی که نه یا ستا مشرانو ځان سره یو خیل لیکلی دی ته پښتون نه دا یاد ساتئ ګورئ کېږي داسې چې زموږ نه قبیله ورکه شي زموږ نه دغه ورک شي خو چې تا ته پته وي چې زه د پلان کې خیر سره تعلق ساتم ته پښتون یې ستا ژبه پښتو ده ستا کړوړه د پښتو دي اصل کې موضوع چې دی نو دا ګورې دغه دا ده چې که ستاسو خیال وي نو د حکومت دپاره یو ګیم روان دی د دې خاوره د حکومت دپاره د قابض کېدو دپاره د وخته سره په دې زمونږ سیاسي مشران یا سیاسي ګوندونه هم ډېر نه دي پوهه چې هغوی دې طرف ته غور کړی وی چې په چل چل کې تاسو وګورئ په پښتونخوا په دې نقشه ځان ته کېږدئ مخامخ وګورئ د دې ښارونه دا به د پنجابۍ د لهجې ویونکو کنټرول کې وي وایي به دا پنجابي نه ده خو که ته هغه راواخلي کېږدي په وینا کې دی به په اخره کې د یو بل سره جوړ وي مونږ ډېرې چغې ووالې دلته کې بدمرغه
زمونږ چې کوم سیاسي ګوندونه دي دې کې مونږ ته اوس ښکاري نه چې یاره دې کې پښتون نیشنلسټ ګوند کم یو دی او پاکستاني نیشنلسټ ګوند کم یو دی. چې پښتون نیشنلسټ وي اخو به لازم ده چې خامخا وایي چې په پښتنه خاوره ولنې حق د پښتو پښتون دی که داسې نه ده اخو پښتون نیشنلسټ دی که نه اخو به د خپلې خاورې د بل نه د بچ کولو کوشش خامخا کوي अब پردي ته وایي چې ته زما ورور یې یاره ته چې په دې خاوره اوسېږي ګورې ما ته به د هندي فارسي او د انګریز او دې خبرې نه کوې خو که تاسو وګورئ ما خو تاسو ته وایي چې د پښتونخوا پښتني خاورې نقشه راوالی جنوبي پښتون صرف د جنوبي پښتونخوا درته وایم وګورئ چې ښارونه د پنجابیانو قبضه کې نه دي د پنجابۍ ژبې د لهجو په صورت کې. اوس که تاسو وګورئ دا نوې لوبه چې روانه ده دې دپاره کار مخکې نه روان شوی دی د تیر نیشنل پارټۍ د دور کې چې هغه دغه جوړ شول ولا پته نه لګي چې هغه ټکی ولا جوړ شول دغه ولا جوړ شو رسم الختم ولا جوړ شو کنه او په دې ارسه چې دا مثلا دلته نظما زړه چې دی خپشي چې مونږ په کم طرف ته تلل پکارو مونږ کوم طرف ته لاړو مونږ چې څوک چې دی پښتون نیشنلسټ ګوندونه ګڼل بده مرغه او وی پاکستانی نیشنلسټ دی ګوره مونږ چې کم خلک پښتانه نیشنلسټ ګڼل په دې ورځ کې نه په دې ورځ تاسو چې ناستو کوي چې په دې خبرو کو کم چې مونږه پښتون نیشنلسټ ګڼل مشران غټ مشران ګوره نامتو مشران په کم پسې چې خبره دا خلک اوس توهین ګڼي که نه هغه ګوره پښتون نیشنلسټ نو هغه که په شروع کې چې دی نو هغه دغه کانګرسیان به کانګرس څنګه نیشنلسټ کېدی شي که مسلم کیانو مذهبي نیشنلسټ کېدی شي خو دغه نشي کېدی پښتون نیشنلسټ نشي کېدی که چېرته مونږه اوس وینو یاره تاسو اوسه پورې د کوم ګوند نه دا اورېدلي دي چې په پښتنه خاوره باندې حق د پښتو پښتون دی پښتون نیشنلسټ ګوند ولټوئ پښتون نیشنلسټ مشر ولټوئ ډېر لوی چل شوی دی ګورئ ښه که تاسو خیال وي اوس د دې تجارتي لارو د قبضو دپاره پنجاب چې دی غور به کوي خامخا به کوي د ډېر وخت نه به په هغې باندې کم 20 کاله مخکې 10 کاله مخکې په دې باندې به هغه غور کړی وي چې یاره په دې لاره اوس دغه به سبا لکه دغه راغو او دا پښتانه مونږ ته وایي چې ځئ نو مونږ ته خو دغه پکار دی تاسو وګورئ چې که په بلوچستان کې کوم چې بندرګاه ده هغه کینټ نه دی ای ولې چغې وباسي چې یاره دا مزدور هم زمانه دی ولې یار هغه لارې وګورئ د سیپیک ټولې لارې وګورئ په داسې لاره به یې تېروي چې هلته کې به پنجابی خپل دغه مضبوطوي نو دا به د کینټ په نامه دا به د ګجرۍ په نامه دا به د هینکو په نامه دا به د سرایکو په نامه دا به چې دی سرایکۍ په نامه دا به زمونږ چې دی نو دغه کېږي او بده مرغه په دې کې ګورې دا ډېر لوی غضب دا دی چې زموږ خپل پښتانه به دوی پردي کوي خپل پښتانه ما ورته وایي که نه ځان ته خیل وایي چې نوم سره خیل وي هغه هندی کېدی نه شي یا پښتون دی خو داسې قسمه طریقې سره تا نه چې یو کس کم کېږي نه نو خو تا نه کم شو خو هغه ستا د مخالف په تله کې زیات شو لکه څنګه چې ما ته اوس ته وایي چې یاره زمونږ د ښوونځو کې چې نن سبا کم نصاب تعلیم دی زمونږ بچو ته ورکوي نو دا زمونږ نه یو خو ماشوم چې دی هغه دغه شو کم شو
خو د دوی په دغه کې زیات شو ګوره ها ځکه چې د دوی فوجي شو که نه د هغوی په شمار کې زیات شو. نو دلته مسله دا ده چې زما پښتون ته وایي چې ته پښتون نه یې. نو دې پسې هغه د هغه ځای نه پنجابی رانوسته ځکه چې خو پېژندلی کېږي په دې کې به څومره داسې وي چې د هندیانو شکل به وي چې ته به یې وپېژنې. خو او بیا داسې هم نه چې هلکه دا ژبه چې دی دا پنجابي ده ګورې دا پنجابي نه ده ښه دا پنجابي په شانتې ده. تاسو هندی نه ستاسو دغه نه هندیانو یا مړه دا کشران به پویول غواړي چې دا چل دی په پښتنه خاوره د قبضې مضبوطولو دپاره ښارونه خو یې رانه قبضه کړي دي انشاءالله دا به پښتانه چې څومره راویښېږي څومره چې پوهېږي دا خپله خاوره د خپل اړنې حق به قایموي ثابتوي به که خیري. ښارونه د پښتنو دي لارې د پښتنو دي دی که موږ سره د نورو قومونو په شانتې اوسېږي په سر سترګو دې اوسېږي اورنۍ حق به د پښتو او پښتونوي په دې خاوره باندې څنګه چې ګوره ما ښکاره ده چې تاسو وګورئ تاجکستان ته وګورئ په تاجکستان کې اورنۍ حق د تاجکۍ او د تاجکو نه دی تاجکۍ ژبې نه دی. ازبکستان ته وګورئ اورنۍ حق پې د ازبکو د ازبکۍ د ژبې نه دی. ایران ته وګورئ اورنۍ حق پې د فارسیانو دغه نه دی فارسي ژبې والو نه دی. سند ته تاسو سره خو دا مړه سند نږدې دی وګورئ شناختي کارت تر دې چې بنیادي زده کړه خو پرېږده تر دې چې شناختي کارت هم چې دی نو هغه په سندۍ کې ځان دغه کو. که تاسو ځان ته ډېر زیات مسلمانان وایي لاړ شئ وګورئ عربو کې وګورئ اولنی حق پې د عربو د ژبې نه دی. راتلونکي هر څه چې دي که نه دا به چې دی په دې دپاره به پښتون قوم منظم کول غواړي پښتون به پوهول غواړي. تاسو ته به ډېر خلک وایي چې مړه تاسو خو دا شی رانیولی دی بس یاره دا زما د خاورې مسله ده زما د قوم مسله ده زما د بیل وجود مسله ده زما د اولني حق مسله ده زما د شتمندۍ مسله ده. دې ته به چې دی نو موږ یو کېږو. زموږ هملته ځینې خلک ډاکټر صاحب تشدد شکل مخې تاسو په دې پښتنه خاوره د وړو قومونو حق خورئ تشدد پې کوئ. یاره د وړو قومونو حق چې دی که چېرته موږ دا مسله دا ده چې دا قوم وي که نه ده چې بیل قوم وي موږ د څنګه چې په نورو خاورو باندې د نورو قومونو د حقوقو هغه نظام دی نړیوال دستور موږ اکثر وایو که نه نړیوال دستور چې نړیوال څه دستور دی د نورو قومونو ما سره په سند کې څه دغه کېږي لږې به زه نه ځم د مسلمان په توګه ما سره په عربو کې څه دغه کېږي. یو تاجک که ما ته وایي چې یاره ماله په تاجکستان کې دغه برابر برخه راکړې آیا د ماله په تاجکستان کې برابر برخه راکړې ده زما ژبې ته برابر برخه ورکړې ده دې هر څه ته ګوره دا په دې به ځان پوهول غواړي. که چېرته موږ دې ته تشدد وایو دا زیاتې دی دا تشدد شو یاره ته خپل حق دپاره خبره کې. مسله دا ده چې د دې عدم تشدد نه موږ څه ګیم په دې باندې ورځې ناسته وکړئ بیله څه بله لوبه موږ جوړه کړې دی عدم تشدد باره کې. زما کور ته یو کس راغلی دی په زور ناست دی زما په دغه کور قابض دی زما دغه ته ما ته وایي چې غږ به ورته نه کې نن هغه زما بچی چې رالو شو هغه زما په کور کې اختیارمند و زما په کور کې حاکم و زما په کور کې به یې دغه کولو تا به ما ته وایي چې غږ به نه کوې ګوره دا تشدد کې راځي. نن به زما کشر چې دی هغه ته پلار وایي که ما ته به وایي هغه به چې دی نو دغه مشر ګڼي که ما به ګڼي د هغه دغه به فالو کوي کروړه به فالو کوي که زما به فالو کوي. مسله دا ده چې په دې پېژندل غواړي چې عدم تشدد د کم ځای نه شروع کېدل پکار دي.
یو سړی زما په خاوره زما په وسایلو زما په هر څه قابض دی زه ورته دومره نشم ویلی چې وځه بار ته زه ورته دومره نشم ویلی چې هله دا ستا په دې باندې دا ستا نه حق نه دی ده ما ته په چل چل دلته کې قانوني نه جوړې کې ستا ښارونه ستا دغه ستا دغه دا هر څه دا قانوني نه دي که نه ستا په خاوره ته وګوره تا ته هغه خپلې قانوني نه جوړې کې ته کړت نشي کولی نو زما په خیال چې په دې عدم تشدد باندې یو چې دی نو یو ناسته پکار ده او ښه تفصیلي ناسته پې پکار ده ځکه چې د دې پېژندنه پکار ده چې عدم تشدد په کوم لحاظ سره پکار دی که نه ده لکه که چېرته ورورولي روانه ده او ته دغلته کې تشدد نه کار اخلي جبر نه کار اخلي دا تشدد دی زیاتې دی خو که چېرته هغه قابض دی دغه دی ته به خبره نه کوې یاره چې خبره نه کوي نو بس دغه به حالي بیا نن مونږ جاړو چې یاره زمونږ کشران چې دی نو هغه پنجابیان شول یا دغه شول یا ګلخانان شول یا پلانې دینګړې خوا دې خوا که نه دا خو د هغوی قصور نه دی تا ورته ویلي چې غږ به نه کوې نو خو ګوري او زما په کور کې چې یو سړی په زور ناست دی زور یې چلیږي دغه یې چلیږي نو زما بچی به هغه فالو کوي که ما به فالو کوي یار دغه ومني که زما ومني دغه کیسه روانه ده پوښتنه ډاکټر صاحب ګوجر وایي چې موږ په دې خطه باندې حکومت کړی دی دا هغه کال مخکې یا څو میاشتې مخکې چې کوم مونږ ویډیو کړې وه په هغې کې دا کوېسچن یې راوچتې شوي وې زه خو دا یعنې یم چې دوی اول دا فیصله وکړي په خپلو کې چې دا د هندیانو باچاهانو دوی ته وایي دا نومونه لږ راکوي د خپلو باچاهانو چې دا د هندیانو باچاهانو که دا د پنجابیانو باچاهانو که دا د هندکیانو باچاهانو دا هندکیان هم دا همدغه باچاهان وایي چې دا زموږ باچاهانو که نه مسله دا ده او که نه دوی وایي چې نه موږ دا ټول یو یو نو دوی بیا په خپل هغه ځان ثابتوي چې موږ نسلا هندیان یو که نه بیا په هغې کې موږ ګورې دا دغه کوو چې یاره تاسو په هندیانو کې به د کم نسب خلک یې ځکه چې د دې نسب خو په هغې کې چې دی نو دا کسب نه کوي دا کسب هغه ملک هغه دا کسب نه کوي بیا به ډېر خفه کېږي نو اول خو دې دا خبرو وکړي چې یاره تم وایي چې دا زما باچاهانو دیم وایي چې دا زما باچاهانو هغه هم وایي چې زما باچاهانو هغه هم وایي چې دا زما باچاهانو نو بس بیا دا وګوره یا خو تاسو ټول یو یی یا تاسو په خپلو کې فیصلو کې چې دا چا باچاهانو نو دا خو ډېر اسانه دي ته وایي ما دا دغه دوی سره ما په دې باندې دغه کړی زما کار خو چونکې هغه زه چې کله یو کس وچېړم نو هغه په خپله بیا سره وباسي که نه تاسو هم دغه کوئ سوال را پیدا کوئ کوېسچن را پیدا کوئ په خپله بیا سره وځي بیا پرېږدئ ګورئ چې څه کېږي نو که تاسو وګورئ دوی به وایي پلانې چوهان پلانې سمراټ پلانې دا پلانې دا پلانې دا پلانې دا دا به دوی هم وایي دا به هندکیان هم وایي دا به پنجابیان هم وایي دا به هندیان هم وایي نو ته به وایي چې خدای پاکه دا د دوی باچاو دا د دوی یو دا د دوی یو که دا د دوی یو دوی وایي چې موږ بېل بېل یو نومونه ځان پسې مطلب هر یو کس هم ځان پسې تړلی دي که نه نو خو مطلب دا دی چې دا بیا یو خلک دي د دوی ژبه بیا یو ده د دوی بیا نسب یو دی خو زموږ دا پښتانه چې دی دا ترې راوباسئ چې خیل ځان ته وایي که نه دا پښتون دی ګوره دا غلط کړی شوی دی دا پښتون دی چې د ده د دغه سره خیل وي که نه دا پښتون دی دا غلط کړی شوی دی ګوره دا ترې راوباسئ پوه شوئ او هغوی ته ووایئ چې تاسو ګورئ نسلا هندیان نه یئ پوه شوئ او بیا دا هم یاد ساتئ ګورئ په نسلا هندیانو کې دا کم کسب چې دی یادوي دا ګورئ د براهمن او راجپوت او تشتري دا نه کوي ګورئ ښه د سترګو ته هم ګورئ
نو زما په خیال ستاسو کار دا دی چې په پښتنه خاوره د پښتون اولنې حق ستاسو ګورې خپلواک پښتونستان غورځنګ چې دی دا د پښتون قوم نماینده دی د پښتون قوم وکیل دی دی به په پښتنه خاوره د پښتون د اولنې حق دپاره کار کوي غږ پورته کوي دی به پښتنه خاوره د پښتنې خاورې د یووالي دپاره کار کوي نور خلک که موږ سره اوسېږي په سر سترګو زموږ همسایه دي زموږ وروڼه دي خو د نړیوال دستور مطابق به موږ سره اوسېږي که داسې نه ده څه ذهن کې څه پوښتنه شته دې معامله کې څه پاتې خو نه شول دوی وایي چې ګجري ژبه چې کوم دی ستاسو های کورټ چې کوم دی تسلیم کړې ده منلې ده تاسو ته څه تکلیف دی او په دې هر څه کې ورسره ANP چې کوم دی ډېره زیاته منډه تړه وهلې ده ورې مسله دا ده چې ما خو یو دا ووایي چې یاره نیشنل پارټۍ ته به اوس دا غور کول پکاري په خپل ځان باندې چې آیا دی دا چې د نو پښتون نیشنلست ګوند دی او که دا پاکستانی نیشنلست ګوند دی که نه وي دا بحث به بیا منځته راوځي که نه ده ځکه چې دی غږ خو د پښتون پورته کوي خو د دوی چې کوم کړه وړه دي دا د پښتون نیشنلزم نه دي زما په خیال خو د تاسو د های کورټ خبرو که د ګوجري ژبې خبرو که ګوجري چې دی نو دا د پنجابۍ لهجه ده هینکو د پنجابۍ لهجه ده پنجابي د پنجاب چې دی نو دا په دې په خطه باندې د قبضې یو چل دی نو نظام د پنجاب سیستم د پنجاب او نوکران د پنجاب زمونږ ورسره د لستوڼي ماران د پنجاب د هغه نه مفادات تړلي دي که نه ده نو ګټل بچا په دې کې آیا ته راغوښتلی شوې ستا یو تنظیم دی په پېښور کې ناست دی ته هم په دې کار کوې نور څوک پې کار نه کوي او ښه په جار پې کار کوي ته یې راغوښتی اټارني جنرل په خپله دغه کې ویلي و چې یاره په دې کې وکیل چې کوم وي د سرکاري هغه ویلي و چې یاره دا خو د پنجابۍ لهجه ده بس دغه یو تپوس یې کړی دی او بس بیا دوباره زما په خیال تلی هم نه دی دغه خبره یې کړې ده نو مسله دا ده چې زمونږ پښتانه ته روباسي که چېرته دا هندیان دلته وایي چې یاره دا زمونږ چې دی نو خپله کم نسلا هندیان چې کم دي که هغه وایي چې یاره مونږ نسلا هندیان یو مونږ نسلا هندیان یو پنجابیان یو زمونږ ژبه چې دی نو دا دغه دی مونږ راغلیا یو دلته کې زمونږ ژبه چې دی نو هغه ګوجري ده مطلب د ګجرات او د ګجرا او ګجراواله سره زموږ تعلق دی نو زموږ خو سره دغه نشته دی بسم الله خو داسې ده چې څنګه چې د نور قومونو په خاوره نړیوال دستور دی نور قومونه څنګه اوسېږي داسې به موږ سره اوسېږي دا ښکاره خبره ده بله تاریخونه شته دی که هغه طرف ته موږ ځو چې یاره بیا چې دی نو دا ګجري ویونکي په کوم طریقه خواره شوي دي څه چل شوی دی دې کې د یوسفزو د لزاکو د جنگ کم دغه دی چې د لزاک هغه طرف ته واوړېدل بیا د هغې نه پس ته دی چې دی نو کم طرف ته روان شول وتښتېدل د هغه ځای نه د دوی په ځمکه باندې دغه د لزاکو قبضه وکړه د لزاک پښتانه چونکې جنگ په دغه کې وشو 500 کاله زړه خبره کوم نو جنگ چې وشو دلته کې دغه یوسفزو او د لزاکو د لزواک چې نو دا ډېر مضبوط خلک وو خو چونکې دغه چې دی نو مضبوط پښتانه وو ډېر مضبوط پښتانه هم دي ګورې مونږ وکتل چې دلته کې چې دی نو یوسفزو سره چونکې د پښتونخوا د ریاست یا د پښتونستان دغه د بیل وجود د بقا یا د شتمنۍ دپاره یو مختلف قبیلې یوځای شوي وي نوم دغه ستړی کېږي د یوسفزو خو په دې کې چې دی نو د اکثریت قبیلو چې کوم دغه پښتانو تکړه پښتانو نو دا یوځای شوي او چونکې د پښتنو د ریاستي د بیل وجود هغه د شتمنۍ دپاره یا دغه دپاره پښتونخوا ریاست هم بیا جوړ شوی و ګجو خان او دغه د دې احمد خان بابا نو
اصل شی دغه دی ځکه زه وایم چې دا یو تفصیلي دغه دی په دې باندې چې دی که دی وایي د دې ارڅ شته دی دا نه دی چې دغه دی ګورې ښه دا پټ نه دي یو خو د دوی ژبه ښکاره ده چې دا د هندۍ لهجه ده د پنجابۍ لهجه ده یو خو د دوی چې دی نو دا دغه دی چې خبره چې په هر قوم کې نو په هر قوم کې یو کسبګر کېدی شي کسب کوونکی کېدی شي خو دغه نشي کېدی که نه لکه بیل قوم نشي کېدی بیا بله خبره دا ده چې دا هم ښکاره خبره ده چې دوی زموږ د لزاق چې کله هلته واوړېدل نو لازم ده چې هغه خو ځواک فوج و یو دغه مضبوط ای خامخا دغه دا به خامخا هغوی خرابول نو دی چې دی په تاریخ کې شته دی چې دی بیا چې دی نو دغه غرونو ته وختل دغه ته وختل که نه او خو دا بیا یو قسم لا بیل سیس شو دی هغې نو هغې کې هم چې دی نو بیا هغه خلک به تښتېدلي وي کوم چې دغه کولو لکه ریکټ پکې و که نه ده چې یاره مونږ ته څه ونه وایي دغه ونه وایي یره پکې وه دغه پکې وه نو بهتر دا ده مونږ به دې خلکو ته ووایو چې یاره تاسو پښتانه یې په دوی کې اکثریت چې دی دا پښتانه دي ما خو تاسو ته وایي چې خیل ځان سره ولیکي خان ځان سره ولیکي که نه ده ملک ځان سره ولیکي دا د چی شي هندی شو دا غلط شوی دی پښتانه دي دا خاوره د پښتون قوم برخه ده دا زموږ وروڼه دي د دوی ژبه پښتو ده که چېرته خیل د قبیله تې هېره شوې ده هېڅ خبره نه ده پښتون قوم یو ستر قوم دی وطنه خاوره یو ستره خاوره ده چې په پښتون قوم کې ځان څوک هم ضم کوي مونږ تیار یو پردي دا خو زموږ خپل وروڼه دي یاره مونږ خو غواړو چې په دې خاوره چې دی مونږ یو داسې نظام جوړ کړو چې هغه د نړۍ دپاره مثال وي مونږ سره که څوک پردي قومونه ولمسېږي او د نړیوال دستور مطابق اوسېږي څنګه چې په نړۍ کې دستور دی مونږ به انشاءالله د نورو قومونو نه زیات خیال ساتو ته داسې نه ده څه پوښتنه خو بله نشته دی دوی دا دوام کوي که نه چې مونږ پښتانه نه یو مونږ خپل قوم دی او دا خاوره زمونږ د تاسو وروسته دغه په دې خاوره قابل شوي ما خو ته ووایې که نه چې یاره که داسې په حساب کتاب شوه نو بیا به دوی سره ثابتوي به کینو به که نه چې یاره قوم څه ته وایي قبیله څه ته وایي ژبه څه ته وایي بیله ژبه څه ته وایي لهجه څه ته وایي که نه ده په دې هر څه کې چې کیني که نه نو دوی ته به اندازه وشي دوی وایي چې یاره مونږ دلته حکومت کړی دی دا هندیان هم وایي دا ټول او کمال دا دی چې ټولو د باچاهانو نومونه یو دي که نه نو مونږ هم داسې چې دی نو په هند حکومت کړی دی مونږ په فارس حکومت کړی دی مونږ چې دی نو په دغه باندې په ډیلی په دې هر څه حکومت کړی دی ما خو ته وایې که نه چې تاریخ یو هر څه موجود دي اوس مسله دا ده چې نظام سیستم چې دی هغه لازم په لاس کې نه دی نو سیستم به خامخا هر څه دی ته ورسپاري خو چې کلم په مونږ کې لږ هم انشاءالله پښتانه او ورو مضبوطېږي د الله شکر دی زه وینم چې زه یقین وساتم زه په دې تاسو خو به وایئ چې یاره نیشنل پارټي داسې دې کې هم داسې پښتانه را پیدا کېږي چې هغه په رښتیا پښتانه دي ګورې پی ټي ایم ته زه چې ګورم زه خوشحالېږم داسې نور ګوندونه چې د پښتون نیشنلسټ هغه روح پکې رو را پیدا کېږي پښتون نیشنلسټ داسې نه ده چې ټول نیشنل پارټۍ به چې دی نو هغه به دغه وي پاکستاني نیشنلسټ وي زما یقین دی چې په دې کې به که خیري پښتون نیشنلسټ را پاسي په دې پی ټي ایم کې به که خیري زما د پی ټي ایم نه ډېر امیدونه وو او اوس هم شته دی چې په دې کې به که خیري پښتون نیشنلسټ را پیدا کېږي زما د دې نورو ګوندونو نه دې کې دغه شته دی
اچکزئی صاحب شو بیا دا اچکزئی صاحب نه چې کوم دغه د عثمان کاکړ د زوی بیل شو ماشاءالله هغه کې د پښتون نېشنلزم یو دغه دی یو نشه ده نو الله دې مضبوط کې ټول پښتانه چې څومره پښتون نېشنلست دي زموږ خو ته خوشحالېږو او په کار دی چې تاسو ګورئ پښتون نېشنلست چې دی دا هم ستایي او وی روزوي هغوی ته لاره ښودله ده هغوی پوهه کول دي که چېرته پوهه شول که نه نو یقین وساته چې په پښتنه خاوره پښتون اولنی حق به ثابت شي که خیر او که په پښتنه د پښتون اولنی حق ثابت شو پښتانه به په خپله خاوره سته شي الله مو خاطره خوشحاله اوسئ الله پاک